نه د چا په څه پسې راغلم نه د چا بې عزتۍ پسې راغلم دلته زه ټایم پاسۍ له راغلم زه چې نوی نوی ټیک ټاک ته راووتلم زه والله قسم دې درته وایم مزه یې و جینۍ راویستم سمه ده ما ته ویلې ته راځه لایف هم راځه وایي ګپ به لګې هغه اوس په یونان کې د زویا نومېدله سمه ده ما د چا پسې نه راغلم وایي چې زه په دې لایفونو کې راشم زه چې راتلم وایي دا سپورټ مپورټ ما ته کېده قسم په خدای زه پرې نه پوهېدلم الله قسم زه پرې نه پوهېدلم خو که دغه ځای ته راورسېدلم په خپل صداقت او په دغه نه ښکته ځم نه پورته ځم خلک ما سره ورځ په ورځ سپورټ ما راکوي ما ته په پښتنو کې ما داسې یو کس نه دی لیدلی واده لیدی چې دغه سپورټ او دومره مینه مله ورکړي د زړه نه خلکو سره واده لیده په صداقت دلته چلیږم چاته نفرت نه ورکوم چاته واده لیده بې عزتي نه ورکوم خو خپله مینه محبت کوم که د چا خوښ یم راضي دي چې د چا نه یم نو ځي دي چا نه والله قسم په خدای واده لیده دغونه شکایت نه کوم راځم په بل هم ګپ لګوم په ځانه ګپ لګوم دا دې په دې نه مانه څوک نه خفه کېږي چې دا دی واغه دی که نر لوري د نر سړي زوی په کور دی کېنی واده د یی عزت جامې دې ور واچي دغه دې کېنی دا چې دلته راله دا نظر نه خور جوړو نه دغه خو دغه ټوکه ټقاله به په زوم کوم په ما به هم کوي دغه د خپل ساعت تېرو خپل انجوای به کوو ته به هم خاندې زه به هم خاندم صحیح ده که چا ویل چې د خندا دپاره مه راځه خندا ښه نه ده نن سبا چې د چا په خوله خندا راوستله د دې نه بل غټ کار نشته صحیح ده د چا په قبر کې نه څملو خپل ساعت تېرو خپله مینه محبت کوو بیا هم درته وایم په صداقت وچلېږئ الله سره رابطه کلکه وساتئ بندۍ